یوه ماڼۍ او زر دريڅې. ګرانو همزولو سلامونه. بیا هم د یوې ماڼۍ او زرو دريڅو د خپرونې وخت را رسېدلی. ډنډکی پېژنئ؟ پوهېږئ چې د کوم ولایت محلي خواړه دي او څه ډول پخېږي؟ دا پوښتنې مې ځکه وکړې چې نن لالوماما د نورو دريڅو ترڅنګ خپلو میلمنو ته په دې اړه یوه دريڅه راخلاصوي. د نړۍ تر ټولو کوچنی بایسکل به م وپېژنئ. نو راځئ چې په ګډه خپرونه واورو. مدثره وروره، لالوماما نه ښکاري. اسرا هلته وګوره، د ماڼۍ د انګړ له هغه وړاندې ګڼ ونو هاخوا د ګلانو په منځ کې څوک ښکاري. هغه خو به لالوماما نه وي. مدثره ډېر لرې دی، سم نه معلومیږي. راځه چې نږدې ورشو. اسرا دا د ګلانو په منځ کې ښکلې نرۍ لاره ده، په عجیبو کاشانو هم جوړه شوې. په دې ولاړ شو. سمه ده، درځه. دا لار موږ ته نوې هم ده، په دې لاره هېڅ نه یو تللي. دا لاره خو یې لا 41 سور لري. مدثره داسې ښکاري لکه دا لاره چې بایسکل ته جوړه کړې وي. هغه د لالوماما ښکاره شو. او ما ولید لکه چې ګلان اوبه کوي. اوهو اسرا دا وګوره، څومره وړوکی او ښکلی بایسکل د دې ونې څنګ ته ولاړ دی. او څومره ښکلی دی. دومره وړوکی بایسکل مې تر اوسه نه و لیدلی. څنګه ښایسته ښکارونه او زنګ لري. د ماشومانو د لوبو هم نه ښکاري. د سورلۍ بایسکل دی، د لالوماما به وي. لالوماما او دومره کوچنی بایسکل؟ دا دی، لالوماما ته راورسېدو. سلام علیکم لالوماما. علیکم سلام. زما خوږو میلمنو، زړه ته نږدې میلمنو، ستړي مه شئ. ته ستړی مه شئ زموږ مهربانه لالوماما. د څه په اړه مو خبرې کولې زورورو؟ لالوماما ته مو ماڼۍ ته دننه بوځه، درته وایي. دا ګلانو مو بشول. سمه ده، درځئ چې ځو. ښه ځوانانو، ما هم خبر کړئ چې څه وویل. لالوماما د ماڼۍ په انګړ کې مې یو بایسکل ولید. ما ته مې پلار په ماشومتوب کې بایسکل اخیستی و. اوس هم شته، په بازار کې مې هم لیدلی و. مګر نور بایسکلونه خو دومره کوچني او ښکلي نه دي. زه او اسرا یې حیران کړو. دا ښکلی او وړوکی بایسکل د تا دی لالوماما؟ نه نازولو، دا د پاچا سلامت زوی ته چا تحفه راوړی. ځینې وخت د ماڼۍ په انګړ کې چکر پرې وهي. لالوماما دا بایسکل خو ډېر وړوکی دی، په سپرلي خو نه ماتېږي. نه نازولو، تر دې وړوکی بایسکل هم شته چې غټ سړی پرې سپور شي هم نه ماتېږي. دا څه وایې لالوماما؟ دا بایسکل چیرې دی؟ تیره وښیه. اسرا جانې، دلته په ماڼۍ کې نشته، بل ځای دی. په دې اړه یوه دريڅه راته راخلاصه کړه لالوماما. ولې نه؟ میلمانه دي میلمنې، ورسره دي تلوسې، کړه پوښتنې یې ځواب، هله زر شه دريڅې. نسیمه وروره، اله جګ شه چې زه کوټه جارو کوم. نورې خورې، تلویزیون کې ډېر جالب معلومات دي، دغه خلاص شي بیا یې جارو کړه. دا د څه شي معلومات دي؟ د نړۍ تر ټولو وړوکي بایسکل په هکله معلومات دي. ته وګوره څومره کوچنی دی. دا خو په رښتیا ډېر وړوکی دی. هو ته غوږ شه، هغه ده، نطاق یې په هکله معلومات ورکوي. لږ یې غږ لوړ کړه. سمه ده. درنو لیدونکو سلامونه. نن د یوې نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې یم. لکه څنګه چې تاسو تصویرونو کې ولیدل، دا د نړۍ تر ټولو وړوکی بایسکل دی. نورې هغه ویډیو کې وګوره، هغه دی یو سړي له خپل واړه بایک نه څومره وړوکی بایسکل راوویست. هاله دا څومره کوچنی بایسکل دی، د کوټ یا کورتۍ په غټ جیب کې هم ځایږي. دا بایسکل په 2019 کال یو روسي جوړ کړی چې سرګی شیفسکي نومیږي. دا بایسکل د بیګ با یا لوی هلک په نوم یادېږي. تاسو یې نور عکسونه هم د تلویزیون په شیشه وګورئ. نورې دا بایسکل خو دومره کوچنی ښکاري، په ګوته هم اندازه کیدای شي. دا به د ماشومانو د لوبو وي که څنګه؟ غوږ شه نسیمه، نطاق یې په اړه نور معلومات ورکوي. دا بایسکل له قوي فلزي ډنډو جوړ شوی. د هرې د غاښونو په څېر تیره او قوي څرخونه لري. تقریبا 100 کیلو ګرامه وزن وړلی شي. 3.3 انچه یا 8.4 سانتي اوږدوالی لري. د سپرلي یوه ویډیو یې له تاسو سره شریکوم. نسیمه ته وګوره،
هغه لوی کس په همدې وړوکي بایسکل سپور شو. او دا وړوکی بایسکل خو په هغه سړک سم تیز روان دی. پایډلونه یې ګوره، د ګوګړو لقطې هم ډېر واړه ښکاري. دا سړی چې په بایسکل سپور دی داسې معلومیږي لکه د پښو په سر چې ناست وي. ته یې سم وګوره، ټایرونه یې دومره واړه واړه ښکاري لکه ستا د واسکټ تڼۍ. نورې د روسي د اشپزکي ولې دومره وړوکی بایسکل جوړ کړی؟ نو زه څه خبره یم، هغه ده نطاقه یې په هکله وایي. تر دې مخکې بیا وړوکی بایسکل موجود و چې 14 سانتي متره اوږد او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی و. مګر د روسي د اشپزکي د دې لپاره چې هغه نړیوال ریکارډ مات کړي، د دې بایسکل د کوچني کولو لپاره 8 کاله فکر وکړ. 8 کاله؟ څومره ډېر وخت. هو د غوږ شه نور څه وایي. په 2022 کال په خپله رسنیو کې د دې بایسکل جوړونکي په بایسکل د سپرلي ویډیو خپره شوه، لاس په لاس شوه او مشهوره شوه. بیا یې د نړۍ د وړوکي بایسکل ریکارډ جوړ کړ او د ګېنس په کتاب کې ثبت شو. په دې بایسکل سفر ستړی کوونکی او سخت دی، مګر جوړونکی په یخ کې پرې سپریږي چې د ورزش په شانې بدن له حرکاتو سره تود شي. دا بایسکل مې ډېر خوښ شو لالوماما. کاشکې ما هم داسې یو بایسکل لرلی. دا به چېرې خرڅېږي؟ مدثر جانه، دا بایسکل د تجارت لپاره نه، د نړیوال ریکارډ ټینګولو لپاره جوړ شوی. اسرا ته ولې پوزه کش کوې؟ څه خبره ده؟ مدثره سهار چای مې نه دی څښلی، اوس وږې شوم، د یو ډول خوړو بوی مې حس کړ. له تاسې یې څه پټه، پاچا سلامت میلمانه لرل. د ماڼۍ اشپز ډنډکی ورته پوخ کړی و، ما ته یې هم راولېږه. د هغه میز په سر یې ښایي. راځئ چې په ګډه یې وخورو. زه به دا قاب راواخلم. دا دی، ها راځئ. دا خو ډېر خوندور خواړه دي لالوماما. لالوماما دا ډنډکی څه ډول پخېږي؟ په دې اړه به یوه دریڅه راته راخلاصه کړئ. ولې نه، لالو ستاسو خدمتګار، هر یو امر ته تیار. دريڅې له تاسو زار، دا تاسو او دا یې هم دريڅه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه د ماڼۍ خبریاله یم، د یوې میرمنې کور ته راغلی یم چې د خوست ولایت اصلي اوسیدونکي ده. موږ په اشپزخانه کې یو، په پیل کې ترې پوښتم چې ځان معرفي کړي او د ډنډکی د پخولو په هکله موږ ته معلومات راکړي. سلام علیکم. وعلیکم سلام. زما نوم زرغونه ده. مۍ، وریژې، د غوا تازه غوړي، مالګه د ضرورت په اندازه. دغه د ډنډکی ضروري مواد دي. ډنډکی د پخول طریقه څه ډول دی؟ مۍ دومره اخلو چې د وریژې سره مساوي وي. زه غواړم 4 ګیلاسه مۍ واخلم، پاکې یې مینځو، دې کې به یې واچوو. اوس موږ مۍ اخلو، په دې کې اچوو د اوبو سره. دغه مو چې دیګ ته واچولې، دغه بیا په اور باندې ږدو. کله چې مۍ جوش شوې، ښې پخې شوې، بیا یې د وریژې سره ګډوو. دا مۍ په دیګ بخار کې پخېږي که په عادي دیګو کې؟ په مخکې وختو کې به خلکو په عادي دیګ کې، ځکه اور و لرګي و، خلکو به پخول. اوس په ښار کې نو لرګي نشته، لغړی چې ورته وایي هغه نشته، نو موږ مجبور یو چې اوس په دیګ بخار کې په ګاز باندې کېدو. اوس یې دغه د ساري ورته بندوو، د مۍ 10 دقیقې به دا پرېږدو چې مۍ پخې شي. اوس 4 ګیلاسه وریجې م راخلې، نو دا که مساوي وي او که لږ ډېرې وي نو څه فرق خو نه کوي؟ نه دومره فرق نه کوي، خو نو مۍ وریجې باید مساوي وي اندازه یې، ځکه چې وریجې هم زیړ راځي، هم خوږې راځي، زیږې راځي. اوس به موږ وریجې پاکې کړو، پرې به یې مینځو، تر هغې پورې به 10 دقیقې د مۍ د پخولو هم پوره شي، او وروسته به وریجې په مۍ کې ګاډې کړو. د مۍ خو 10 دقیقې پوره شوې، ښه تاسو اوس څه کوئ؟ د مۍ پخې شوي دي، اوس دې ته به وریجې ور واچوو. په ډنډکی کې موږ د کوم وریجو نه استفاده کوو؟ په ډنډکی کې هم د شولهي وریجې څخه استفاده کوو. موږ وریجې مۍ ته ور واچولې او اوس یې ښې لړو لړو تر څو پورې چې ښې سریښ پیدا کړي، ښې خوندورې راشي دغه وریجې. د مالګې ترڅنګ نور کوم داسې مساله جات شته چې په ډنډکی کې اچول کېږي؟ په ډنډکی کې نور هېڅ شی نه اچوو، همدغه چې وریجې پخې شوې هغه نه وروسته بیا غوړي پکې اچوو.
د دیګ بخار سر خو تاسې پورې کو اوس دا د څومره وخت لپاره د مۍ وریجې پخیږي؟ لکه څنګه چې ومه لیدل مۍ پخې شوې وریجې مو په ور واچولې اوس مو دا ښه ولړلې چې دغه تال ونه نیسي 11 دقیقې وخت نیسي چې د وریجې پخې شي. درنو اوریدونکو د دیګ بخار سر خلاص کو دغه د وریجې مو پخې شوې ډېر غوړي ورته اوبه کوو بیا یې پکې اچوو. دا کوچ مو واخیستل هغه مو اوبه کړل ولې مو کړل په هغه کې غوړي جوړ شول. ښه ډنډکی خو پوخ شو اوس څه کوئ؟ ډنډکی مو راواخیسته په کنډول په مجمع کې مې واچولو که نه ژۍ داسې هواروو په د چمچې سره د هغه دی داسې جوړوو یې د ژۍ چې هوارې شي اوس یې په منځ کې کند یا خوځی موږ ورته وایو جوړوو چې لږ سوړ شي خوراک ته آماده دی. یوازې غوړي باید په دې خوځۍ یا ډنډ کې واچول شي؟ دغه د خوست خلکو رواج چې دی اصلا خو په دې کې د غوا تازه غوړي خلک اچوي په دغې خوځۍ کې. دا له وچې ډوډۍ سره خوړل کېږي که په کاشوغه؟ دا د وچې ډوډۍ سره نه خوړی کېږي په قاشوغه هم نه خوړی کېږي ځکه چې دا مشکل دی چې موږ دا په قاشوغه واخلو او په دې خوځۍ کې ووهو هغه لغمه ورته وایي یا شخوند چې دی هغه د قاشوغه نه لاندې غورځېږي. رواج یې دغه ده چې په لاس داسې اخیستلی کېږي د ډنډکي دا ژۍ موږ داسې رااخلو دغه اوس داسې ګرد مړد جوړوو لکه د توپ غوندې یا د چارمغز غوندې دا اوس موږ اخلو په دې غوړیو کې چوکه کوو بیا یې خورو. دغه ده ته یې وخوره ډېر خوند کوي. دا دی زه به م یو مړۍ جوړه کړم د چارمغز په اندازه مې له ډنډکي ګډ توپ غوندې مړۍ جوړه کړه په غوړو کې به یې غوټه کړم ډېره خوندوره ده. ډنډکی د کوم ځای محلي خواړه دي؟ اصلا د خوست محلي خواړه دي د پکتیا د پکتیکا دا خلک یې هم پخوي. دې ته ولې ډنډکی وایي؟ فکر کوم د دې په خاطر ورته وایي چې د منځ کې خوځۍ چې موږ ورته وایو یا د ډنډ چې جوړوي د دې په خاطر شاید ډنډکی ورته وایي. ډنډکی له کچړي کروتو سره څه توپیر لري؟ فرق دغه دی په کچې قروت کې مۍ کمې اچوي وریجې لږ ډېرې اچوي او په هغې کې د مۍ وریجې سره غوړي هم ګډوي پیاز بانجان رومي دغه هم پکې ګډوي او ډنډکی چې دی په دې کې یوازې مۍ وریجې غوړي دا پکې استعمالیږي. ډنډکی په دیګ بخار کې هم پخولی شو؟ په دیګ بخار کې هم پخولی شو خو په دیګ بخار کې بیخ نیسي. ډنډکی خلک په کومو وختونو کې پخوي؟ په خوست کې ډنډکی اکثرا خلک د اختر په ورځو پخوي او همدارنګه داسې خاص میلمانه چې ولري د دغې ته یې هم پخوي. د نن دريڅې مې هم د تل په څېر ډېرې خوښې شوې. د نړۍ تر ټولو د کوچني بایسکل په اړه مې معلومات پیدا کړل. مدثره لالوماما ته د خدای خیر ورکړي تل همداسې ښکلې دريڅې راته خلاصوي. اسرا د ډنډکي د پخولو طریقه مو هم زده کړه. وایم شاباس ځوانانو تاسې خو په ډېرو خبرو وپوهېدئ. دا معلومات مو له خپلو نورو همزولو سره هم شریک کړئ. لالوماما که ستا اجازه وي موږ به درنه لاړ شو چې ناوخته نه شي. ښه نو ځئ په مخه مو ګلونه. د خدای په امان زموږ مهربانه لالوماما. ګرانو همزولو د یوې ماڼۍ او زرو دريڅو دا خپرونه چې تاسې واورېده د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې محمدعارف رحیمي لیکلي او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.